د افغانستان د ملي امنیت پخوانی مشر او راتلونکو ټاکنو کې د اشرف غني لومړی مرستیال امرالله صالح چې شاوخوا یوه میاشت وړاندې له یو تروریستي برید څخه روغ ووت، اوس یې د ملا هیبت الله د ورور په وژنه غبرګون ښودلی دی. نوموړي پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي، طالبانو پالیسي سازه اداره یا د کوټې شورا د پاکستان تر ولکې لاندې سیمه کې فعاله ده چې د یو مهم غړي په وژل کېدو سره یې د طالبانو او امریکا د سولې د هوکړې په تړاو د طالبانو خپلمنځي اختلافات په زیاتېدو دي. داسې ښکاري چې ISI ته ډېر نږدې او نازولي طالبان راپاڅېږي او ارزانه خرڅېدونکي طالبان له مخې لرې کوي او وژني یې. دا په داسې حال کې ده چې پرون د طالبانو د مشر ملا هیبت الله ورور او د کچلاغ د وزیر اباد د طالبانو د مهمې مدرسې او جماعت امام حافظ احمد الله له هغه سره یې د کورنۍ نږدې و خپلوان د یو ځانمرګي برید له کبله ووژل شو. دې برید کې 25 کسان نور ټپیان شول چې د طالبانو د نظامي کوټې شورا مهم غړي وو. د طالبانو سرچینو تان ته ویلي چې ملا احمد الله به هلمند، کندهار، اروزګان او نورو سیمو ته د طالبانو تشکیلات کول او د سولې په خبرو یې باور نه درلود، بلکې نوموړی ډېر زشت او تریخ سړی و او فکر یې درلود چې امریکا په افغانستان کې ماته شوې ده. په دغه ورځ ملا هیبت الله په خپله دې جومات د جمعې د لمانځه لپاره نه و راغلی. ګنې د طالبانو ځینو سرچینو ویلي چې په خپله ملا هیبت الله هم د برید هدف و.